دا وخت پاکستان کې د ګرمۍ شدت خلک تنګ کړي دي او ځوانان هڅه کوي چې د نهرونو او یخو اوبو خواته مخ وکړي ولامبي او د ګرمۍ زور مات کړي. لوډ شیډینګ ډیر زیات دی او ګرمي هم ښه ډیره ده. دلته ځکه راغلي یو چې اوبه یخې دي، لږ به پکې ولامبو او مزه به ترې هم واخلو ځکه چې ګرمۍ تنګ کړي یو. د موسمیاتو د محکمې چارواکو ویلي دي چې په هیواد کې رواني ګرمۍ خپل زوړ ریکارډ مات کړی دی او تیرو 13 کلونو کې دا اول ځل دی چې په خاصه توګه کراچۍ، اندروني سند او د بلوچستان په ځینو سیمو کې د ګرمۍ شدت 40 درجې ته رسیدلی دی. دا د پاکستان ګرمې سیمې دي چې له وجې په خاصه توګه مزدورکاره خلک د سختو ستونزو سره مخ کړي دي. داسې ګرمي مې وړاندې چارې هم نه ولیدلې. داسې ګرمي خو به منګه په جون جولای کې لیدله. دا وخت سخته ګرمي ده. اوس مې د ګرمۍ د کمولو په خاطر دغه د ګنو شربت وسکلو. تازه شوم، اوس به څه وکړای شم. بلخوا د بجلی لوډ شیډینګ هم ډیر زیات دی. د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي د ګرمۍ دا لړۍ به په راتلونکو څو ورځو کې نور هم زیاته شي. د ګرمۍ دا لړۍ به تر مۍ میاشتې 14 نیټې پورې روانوي، خو په ځینو سیمو کې به تر 15 او ځینو علاقو کې بیا تر 18 نیټې پورې سخته ګرمي وي. د موسمي بدلون په وجه د ګرمۍ داسې هواګانې وخت په وخت راغلي دي، خو دا ځل د مارچ او اپریل میاشتې ډېرې ګرمې پاتې شوي. د پاکستان په تاریخ کې دا دواړه میاشتې تر ټولو ګرمې او خشکې پاتې شوي، ځکه چې بارانونه هم پکې هغه شان ونه شول لکه چې وړاندې به کېدل. حکومت د مطبوعاتو د لارې په عام ولس غږ کړی ځان د ګرمۍ له زوره وساتي. پیښور او شاوخوا سیمو کې مزدورکاره خلکو VOAD ورته ویلي دي د ګرمۍ له وجې کارونه متاثره شوي دي. د ناګومان پیښور نه دغه علاقې بس موسمیاتو عالم لګیا دي او دغه داسې چالو دي چې د ګرمۍ کې شدت چې دی نو دا زیات شوی دی او نور به هم سیوا کېږي. او زموږ په علاقو باندې چې دي نو ټول غریبانان خلک دي، مزدورکاره دي، د چا څه د ګټې مټې داسې څه خاص ذریعه نشته دی. نو په دغه وجه سره یو طرف ته خو موږ له احتیاط پکار دی او بل طرف ته چې دی د ګرمۍ شدت چې دی نو زیاتېږي، نو بس موږ له احتیاط هم پکار دی او داسې زموږ د خلکو څه داسې خاص روزګارونه هم نشته، بل دا چې زموږ خپل هم دویمه درېیمه ورځ ده چې زموږ هم چوټي د ګرمي د کار پکې نه کېږي. د ماحولیاتو کارپوهان وایي چې پاکستان د هغه هیوادونو څخه یو دی چیرته چې ځنګلونه او ونې بوټي کم دي چې له وجې ګرمي هر کال زیاتېږي. نوشیروان قلندر، VOAD، واشنگټن DC.